بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن په ورډ پروګرام کې یو ډیر مهم ټریک درته ښیم. راځئ، ټریک څه شی دی؟ هغه دا که چیرته تاسې په ورډ کې لیکل کړي وي او یو ناڅاپي برق لاړ شي، کمپیوټر دې چارج خلاص کړي، بند شي، نو دغه ستا مهم لیکل وي او ته نه غواړې چې د منځه ولاړ شي، نو دا طریقه در ښیم چې بیرته به یې څنګه ترلاسه کوئ. مثلا دلته ما ولیکل چې کمپیوټر باره کې زه معلومات لیکمه، مساوي رینډ دا معلومات مې ولیکل. فرضاً تا سره دا مهم معلومات دي، خو یو ناڅاپي تا سره چې دی برق لاړه، کمپیوټر دې بند شو، چارج یې خلاص کړه، نو ستا دا مهم معلومات دي، دا به ته څنګه بیرته ترلاسه کوې؟ زه دا بیرته بندوم، ډونټ سیف وهم، سیف کوم یې نه. نو تاسې به څه کار وکئ؟ کله چې تاسې راځئ او ورډ پروګرام خلاصوئ، دلته به راشئ ورډ ته، ورډ باندې کلیک وکئ، دا به خلاص شي، اوپن یې کئ. دې نه بعد تاسې به راشئ دلته فایل ته، فایل کې به راشئ انفو ته، انفو کې به راشئ منیج ډاکومنټ ته، دې باندې به کلیک وکئ. دلته لیکلي وه ریکور انسیف ډاکومنټ، براوز ریسنټ انسیف فایل، دې باندې کلیک وکئ. دې ځای نه ګورئ اوس کمپیوټر چې دی مونږ لیکل کړي وو، تاسې به وخت، تاریخ او هغه څو بجو باندې چې کړی هغه به وګورئ. ګوره دلته مونږ سره کمپیوټر دا دی 2006 د 8 په 28 او 9 باندې 6 بجې چې دی مونږ سره دا فایل دلته چې دی انسیف کې راغلی دی. دا به سلیکټ کړئ. کله مو چې سلیکشن نه وروسته دلته راشئ، په څه باندې کلیک وکئ؟ په اوپن باندې کلیک کړئ. دا کله چې په اوپن کلیک کړئ، تاسو سره به هغه فایل بیرته دا دی اوپن شي. اوس تاسې کولی شئ چې دا بیا ځان سره سیف کړئ، په سیف باندې کلیک وکئ او ځان سره یې وساتئ. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې خپل هغه ډاکومنټونه چې تاسې لیکل پکې کړي وي او ناڅاپي برق لاړ شي یا کمپیوټر دې ګل شي، نو په دې طریقې سره یې بیرته ترلاسه کولی شئ. که ویډیو مو خوښ شوي، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره شیر کړئ او دغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او فیسبوک پاڼه فالو کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم.